جهانگیر خان ته داسې کومه بیماری ده چې په سوشل میډیا باندې د هغه په باره کې یو ډېر لوی کنټروورسي شروع شوې ده. یعنی ځینې کسان وایي چې هغه ته کینسر دی، ځینې وایي چې هغه ته نور داسې خطرناکه بیماری لګېدلې ده، کومه بیماری چې شاپور زدران ته وه. دوستانو د جهانگیر خان باره کې تازه ترین اپډیټ تاسو ته درکوم. یقینا چې هغه به څه وخت وړاندې یو داسې اداکار و چې ډېر زیات ښایسته اداکار به ورته خلکو ویلو، او د چې کوم فلم یا کومه ډرامه به هم راتلله خلکو به ډېره زیاته په شوق کتله. یعنې که د نن نه 10 کاله وړاندې وکتل شي نو دا ډېر زیات په فام کې و، خو اوس که وکتل شي نو داسې محسوسه شي چې یقینا ژوند ډېر زیات بې اعتباره دی او ژوند چې دی دا ډېر زیات بې وفا دی. جهانگیر خان یو نوی ویډیو په سوشل میډیا راغلی چې هغه پکې د خپلې بیمارۍ په باره کې خپلو مینوالو سره خبرې کوي او وایي چې هغه ته د هډوکو یو داسې بیماري لګېدلې ده چې هغه یې اوس علاج کوي او اوس یې لږ څه صحت ښه دی، خو هغه مخ ته په کتلو سره داسې معلومیږي چې هغه یې دننه ډېر زیات خراب کړی دی او د هغه کوم سیستم دی، کوم د هډوکو یا د نظام کوم سیستم دی هغه ټول ورله ګډوډ کړی دی. نو بیا هم د په خپله دغه ویډیو کې ویلي دي چې زه به یو څو ورځو کې ټیک شم، جوړ به شم او بیا به د هغې نه پس دوباره خپل کار ته یعنې خپل دغه ډرامو شوټینګ ته یا د فلمونو شوټینګ ته یا سټیج شوګانو ته دوام ورکوم. نو دوستانو یو اړخته که موږ تاسو وګورو نو دا څومره یقینا چې د افسوس خبره ده چې یو انسان داسې د مرګ د خولې نه تېرېږي او هغه بیا هم دا سوچ کوي چې زه به بیا هم ځم ډانسونو ته، ګډاګانو ته، فلم ډرامو ته. په کار خو دا وه چې د توبه ویستلې وی. الله تعالی دې موږ ټولو ته د توبې توفیق را نصیب کړي، ځکه چې موږ ټول ګنهګار یو، خو داسې انسان چې ټول عمر هغه په فلمونو ډرامو کې تېر کړو، اگر که موږ دا نه وایو چې ګنې دا به ښه انسان یا به بد انسان په چا باندې د جنت او دوزخ یا د کفر مسلمانۍ فتوې نه لګوو، خو په ظاهره باندې موږ دا وایو چې د ده دپاره ښه دا ده چې دا دغه فلمونو ډرامونو د دې سټیج د دې شوګانو نه توبه وباسي او بس نور هر څه پرېږدي، ځکه چې اوس یې عمر هم ډېر زیات شوی دی.